السلام علیکم. ایران یا اسرائیل کم زیات طاقتور ملک دی؟ راځئ ګورو او د دواړو ملکونو یو سمپل شان موازنه کوو چې کم یو ملک زیات طاقتور دی. د ټولو نه لومبنی د دواړو چې کم د میلیټري رینکینګ دی، یعنی په دنیا کې د طاقتور ملکونو یو رینکینګ دی چې کم ملک په څوم نمبر باندې دی، نو په هغې کې اسرائیل په 18 او ایران په 14 نمبر دی. د دې نه پس دویم نمبر باندې د دوی چې کوم د دفاع یعنی د ډیفنس بجټ دی، یعنی پیسې چې کوم دوی د خپل دفاع باندې خرج کوي، نو اسرائیل چې کوم دی هغه 20 اربه ډالر چې کوم دی دا خرچه کوي. د دې په مقابله کې ایران تقریبا څه د پاسه 10 اربه ډالر خرچه کوي. ورپسې موږ سره چې کوم د دوی سره اویلیبل مین پاور دی، یعنی څومره خلک چې د دوی جنګ کې حصه اخیستلی شي او هغه د جنګ دپاره موجودګي د هغې کیدی شي، نو هغه تقریبا څه کم 4 میلیونه خلک چې کوم دی دا اسرائیل کې موجود دي. دغه شان په ایران کې یو کم 50 میلیونه خلک چې کوم دی دا موجود دي. د دې نه پس موږ راځو فټ فار سروس مین، یعنی هغه خلک چې هغه 100% بیا پټي په سروس لپاره، یعنی بعضې خلک د اوبیسټي یا د صحت وجوهاتو مینه باندې سروس ته نشي راتلی، نو هغه تقریبا څه د پاسه 3 میلیونه خلک په اسرائیل کې دي او 41 میلیونه خلک چې کوم دی دا په ایران کې فټ فار سروس دي، یعنی هغوی سروس لپاره تلی شي. ورپسې موږ راځو اکټیو پرسنل ته، یعنی څومره خلک د دوی چې کوم موجوده فوج دی، ټوټل 3 وړه فوجونه چې رایوځای کړو 4 وړه، نو د هغې تعداد چې کوم دی 1,80,000 دا د اسرائیل د فوج تعداد دی. بل طرف ته د ایران د فوج تعداد څه د پاسه 6 لکه دی، یعنی 6 لکه او 10,000. دا په دنیا کې 8 نمبر غټ فوج دی. ورپسې بیا موږ سره راځي ریزرو پرسنل، یعنی کم خلک چې په ریزرو کې کم فوج پراته دي چې هغه د جنګ چې کله ډېر زیات اوږد شي او بیا یا ډېر زیات دوی ته نقصان وشي او دغه خلک بیا دوی رابلي جنګ ته، دغې ته ریزرو فوج وي. نو تقریبا دغه د اسرائیل سره 3.5 لکه دي او د ایران سره 4 لکه 15,000 دي. ورپسې په دې کې پیرا میلیټري فورس، یعنی موږ چې ورته ملیشه وایو، دا تقریبا 15,000 د اسرائیل سره دي او بل طرف ته د ایران سره تقریبا 2,20,000. په دې کې هم ایران د دوی نه مخکې دی او دا په دنیا کې 10 نمبر غټ ملک دی چې مطلب دا یو سره زیات ملیشه فورس موجود دی. دغه شان موږ سره د دې نه پس ټینکونه، نو د اسرائیل سره 1,400 ټینکونه دي، بل طرف ته د ایران سره تقریبا څه کم 2,000 ټینکونه دي. ورپسې بل موږ سره دی کې دي ارمډ ویکلز، یعنی چې کوم فوجان کم ګاډي استعمالوي، عام ګاډي چې کوم د دې لپاره سپیشل جوړ شوي، نو هغه د اسرائیل سره څه د پاسه 43,000 دي او ایران سره دا تقریبا 15,000 ارمډ ویکلز موجود دي. بل موږ سره د دوی سیلف پروپیلډ ارټیلري، دا یو خاص قسمه توپخانه ده چې کوم په جنګ کې استعمالیږي، نو دا د ایران سره تقریبا 600 دي او بل طرف ته د اسرائیل سره د دې تعداد تقریبا 6,500 دي. نو په دې کې اسرائیل له کونټې کې مخکې راځي. بل موږ سره په دې کې سری موبایل راکټ پروجیکټر، دا داسې قسمه موبایل راکټ لانچر دي چې یا پروجیکټرز چې کم په ګاډي باندې موجود دي او د یو ځای نه بل ځای ته په اسانه باندې تلی شي، نو دا تقریبا 1.5 د اسرائیل سره دي، بل طرف ته د ایران سره دا څه کم 800 یا 900 او 15 تقریبا ټوټل موجود دي. د دې نه پس بیا موږ سره که ټوټل دوی سره د جهازونو خبره موږ وکړو، یعنی چې کوم جنګي جهازونه دي، نو د اسرائیل سره 612 او د ایران سره 500 او 51 تعداد دی. ورپسې بیا موږ سره د دې سره فایټر ایرکرافټس، یعنی ټول جهازونه چې کوم دي دا خو جنګي نه دي، داسې څه پکې ټریني دي، څه پکې چې کوم دی هغه مختلف میشنز دپاره. نو دې کې چې کوم فایټر ایرکرافټس دي خصوصا هغه 200 او 140 د اسرائیل سره دي، د ایران سره دا تقریبا 106 دي او هغه هم زیاتره د جنګ کې څه پکې ویشتلی شو او زیاتره پکې چې کوم دی هغه ختم شو. ورپسې موږ سره بل راځي په دې کې ډیډیکیټډ اټیک، کوم چې د اټیک دپاره خاص جوړ کړی شوي، نو هغه د اسرائیل سره 39 دي، یعنی یو کم 40 او د ایران سره تقریبا 30 موجود دي. ورپسې موږ سره په دې کې ټرانسپورټ ایرکرافټس، یعنی د یو ځای نه بل ځای ته چې فوج یا د هغوی چې کوم سامان وړي، نو هغه د اسرائیل سره 12 دي او د ایران سره هغه 6 دي. بل د دې نه پس موږ سره ټرینر ایرکرافټ چې کوم چې ټریننګ کوي مختلف پایلټان، نو هغه د اسرائیل سره 155 یعنی 155 او د ایران سره تقریبا 2.100 جهازونه دي.
د دې نه پس موږ سره سپیشل میشن یعنې د خاص میشن دپاره جوړ چې کوم جهازونه دي جنګي جهازونه هغه د اسرائیل سره 30 دي او د ایران سره دا تقریبا 10 دي. دې نه پس بیا موږ سره د ایریل ټینکرز کوم چې جهاز له په هوا کې تیل ورکولی شي په دې جګړه کې ډېر زیات تباه هم شو خاص کر د امریکې نو هغه د اسرائیل سره 14 دي او د ایران سره 7 دي. بل لیکي موږ سره دي هلیکاپټرز د اسرائیل سره 1.5 سل یا د 1.6 او بل طرف ته د ایران سره 1.1 چې کوم هلیکاپټرز دي هغه موجود دي. بیا موږ سره دي کې اټیک هلیکاپټرز دي نو د اسرائیل سره 250 او د ایران سره 14 اټیک هلیکاپټر دي چې هغه اټیک کولی شي. نو دا هم سره د دې خبره شو. ورپسې بیا موږ سره وارشپس دي یعنی کم چې جنگي کشتۍ ورته موږ ویلی شو نو هغه ټوټل د اسرائیل سره 18 دي او د ایران سره تقریبا یو د پاسه 100 دي. خو دې کې زیاتره داسې د دې نه علاوه نور هم شته وړې وړې کشتۍ کوم چې هغه ډېر زیات اهم رول ادا کوي جنګ کې هغه موږ په دې کې نه دي شامل کړي. نو دا کم غټ جهازونه چې کوم دي هغه دې کې شامل دي. بیا په دې کې مختلف ګروپونه دي نو خاص کر په دې کې بیا موږ سره ایرکرافټ کیریئر کوم چې غټ جهازونه خاص کر امریکای سره چې کوم دي هغه ایرکرافټ کیریئر د دوی دواړو ملکونو سره نشته دي. ورپسې بیا موږ سره هیلو کیریئر یعنی هلیکاپټر کیریئر نو هلیکاپټر کیریئر چې کوم دي دا هم د دواړو ملکونو سره نشته دي. بیا د نیکسټ موږ سره سبمرین یعنی ابدوس د ایران سره 19 دي د اسرائیل سره 15 او ډسټرایر چې کوم دي دا یو خاص قسمه دا هم یو کشتۍ ده یو سمندري جهاز دی چې دا هم د دواړو سره نشته دي. دې نه علاوه پریګیډس ایران سره 7 دي اسرائیل سره بالکل نشته ده. کاربیټس دي کاربیټس د اسرائیل سره 7 دي او د ایران سره دا صرف 3 دي. دا د جنگي جهازونو چې کوم دي مختلف قسمونه دي کوم سمندري جنگي جهازونه دي. ورپسې بیا موږ سره پټرول ویسلز دي چې کوم د ساحل چې کوم پټرولینګ کوي هلته او هغه د خپل ساحل حفاظت کوي نو هغه د اسرائیل سره 15 دي او د ایران سره دا تعداد کې 21 دي. بیا دې نه پس موږ سره ماین وارفیرز دي کوم چې ماینز بچاوي په سمندر کې دنده په دې جنګ کې د دې خصوصي رول دی چې کوم موږ سره ابنای هرمز د هغې بندولو لپاره د دې خصوصي رول دی. نو دا د ایران سره 1 دی او د اسرائیل سره بالکل نشته دی. دا دوی په نورو طریقو باندې هم کولی شي. د دې نه علاوه موږ سره نیوکلر ویپنز چې کوم دي یعنی اټم بمونه دوی سره څومره دي نو د اسرائیل سره څه د پاسه 90 اټم بم دي موږ ورته 10 ویلی شو او بل طرف ته د ایران سره تر اوسه پورې اټم بم بالکل نشته. ورپسې موږ سره خبره ده د نور معلومات د دوی ریلیټډ چې کوم موږ سره معلومات دي او د اسرائیل چې کوم دارالخلافه ده هغه یروشلم دی موږ ورته بیت المقدس هم ویلی شو او د دوی مخکینی دارالخلافه تل ابیب به یروشلم ته شفت کړی هلته یوړو او د ایران چې کوم دارالخلافه ده هغه تهران دی. د دې دواړو ملکونو کې شرعي خواندګي یعنی د تعلیم چې کومه رایې شوه نو په اسرائیل کې 92% او په ایران کې یو کم 10% یعنی 9% چې کوم دی هلته لټریسي ریټ دی شرعي خواندګي. ورپسې موږ سره دی کې د دواړو که موږ د کرنسۍ ریټ ګورو چې د دواړو چې کوم د هغه ملک چې کوم کرنسي ده پیسه ده هغه څنګه ده نو $1 د څه د پاسه 3 شیکلز اسرائیلي شیکلز برابر دی یعنی دا ښه درنه کرنسي ده. او بل طرف ته که موږ د ایراني کرنسۍ خبره وکړو نو دا تقریبا $1 د 14 لکه ایراني برابر دی. نو د دې نه تاسو ته اندازه لګېدی شي چې د دوی کرنسي څومره زیاته چې کوم دی هغه خراب پوزیشن کې د ټیم کې. نو دا هم سره شو د کرنسۍ خبره. ورپسې موږ سره لایف ایکسپیکټنسي ده یعنی دې کې د عمر چې کوم حد دی مطلب خلکو ایوریج عمر څومره نو په اسرائیل کې دا تقریبا 83 کاله د ایوریج عمر دی دوی زیاتره خلکو او بل طرف ته ایران کې چې کوم ایوریج عمر دی هغه 15 کاله دی. ورپسې موږ سره انپلایمنټ ریټ دی په اسرائیل کې بیروزګاري چې کوم دا 3.5% ده او په ایران کې دا تقریبا 9% ده. ورپسې موږ سره دی کې کرایم انډیکس یعنی د جرمونو چې کوم ریشو ده هغه 10% نو هغه موږ سره په دې کې اسرائیل 114 نمبر باندې دی بل طرف ته ایران په جرمونو کې هغه په 50 نمبر باندې دی. دا زیاتره مغربي چې کوم موږ سره مختلف ایجنسیز دي زیاتره مغربي ایجنسۍ د دې باره کې چې کوم دي مختلف انالیسس کوي او د دې یو دغه جوړي ټیبل جوړي او مختلف ملکونو له هغوی رینکینګ ورکوي.
نو پای کې ایران په 50 او اسرائیل په 114 نمبر باندې دی. ورپسې موږ سره هیومن ډیولپمنٹ انډیکس دی، یعنی د انسانانو چې کوم د ترقۍ چې کوم انډیکس دی، نو پای کې اسرائیل په 20 نمبر باندې دی، هغه په بهترین پوزیشن باندې موجود دی، او ایران چې کوم دی هغه په 80 نمبر باندې موجود دی. بل طرف ته کوم وګورو ډیپریشن ریټ، نو هغه کې اسرائیل کې دا 4.6% دی، یعنی 4.6%، او په ایران کې دا 4.9% دی. تقریبا دومره ډیر زیات فرق نشته دی، او په رینک کې چې کوم دی د ایران مخکې دی، او د کتاب مخکې نه دی په کار په ډیپریشن ریټ کې. ورپسې موږ سره سوسایډ ریټ دی، یعنی خودکشي چې کومه شره ده هغه په هر 1 لک کسانو کې 5.3 کسان دا چې کوم دی دا څه کوي، خودکشیانې کوي. بل طرف ته په ایران کې دا ریشو چې کوم دی دا 5.2 پر 1 لاک خلکو باندې. ورپسې هیلث کیر انډیکس، یعنی د صحت ریلیټډ چې کوم طریقې کار دی د دوی کم کې صحت ښه دغه ملاویږي، هغه اسرائیل په دنیا کې په 18 نمبر دی د صحت په لحاظ سره چې هلته ښه سهولیات دي. بل طرف ته ایران چې کوم دی هغه په 82 نمبر باندې دی. ورپسې پیس انډیکس، یعنی د امن په لحاظ سره، نو په دې کې اسرائیل په 122 نمبر باندې دی، او ایران چې کوم دی هغه په 120، یعنی دواړه ډېر په لو لیول باندې موجود دی. په دې کې ښه پوزیشن د دواړو نه دی په دې کې، خو بهر کې اسرائیل ته لږ غونډه کې مخکې راځي. ورپسې موږ سره په دې کې دی پاپولیشن، یعنی آبادي. نو د اسرائیل آبادي چې کومه ده دا 9 میلیونه ده، او د بل طرف ته د ایران آبادي 9 میلیونه آبادي ده. د دوی آبادي کې د ایران کافي مخکې دی. که موږ د رقبې خبرې وکړو، نو اسرائیل یو وړوکی ملک دی، دا تقریبا 20,000 سکویر کیلومیټر د دې چې کومه رقبه ده. بل طرف ته که موږ د ایران رقبې ته وګورو، نو هغه موږ سره 1.6 یعنی 14 لکه سکویر کیلومیټر د هغې رقبه ده. د ایریا نه پس که موږ وګورو جی ډي پي نومینل، یعنی د دوی چې کوم په غونډ کال کې د دوی په ملک کې کومه پیسه دنده چلیږي، او څونه پیسه دنده راځي بهر ځي، څونه ملک کې د هغې چې کوم چلن کېږي د پیسې، یو قسم موږ به داسې ووایو دی ته وایي جي ډي پي نومینل. نو دا تقریبا 510 بلیونه ډالر ده. او بل طرف ته که موږ د ایران وګورو، نو هغه 464 یعنی 440 بلیونه ډالر ده. د دې نه پس راځو موږ جي ډي پي فر کیپټا ته، یعنی د فر کس چې کوم د کاله مدني ده هغه څومره ده، نو هغه په اسرائیل کې 58,800 ډالر ده. تقریبا زیاتره مغربي ممالک چې څونه دي یورپي د هغې برابر ده تقریبا. او بل طرف ته که موږ ایران ته وګورو، نو دا هم دومره بده نه ښکاري، دا هم تقریبا 15,000 ډالر ده. د هغې په مقابله کې خو ډېره کمه ده، خو بهر کې بیا هم د ډېرو ممالکو نه ښه ده، د ایشیایي ممالکو نه چې کوم زیاتره ایشیایي قربانان ملکونه دي د دې نه. ورپسې بیا موږ سره دې کې راځي انټرنیټ استعمالوونکي خلک، انټرنیټ یوزرز. نو په اسرائیل کې د انټرنیټ استعمالوونکي خلک تقریبا څه د پاسه 8 میلیونه دي، دا 10% جوړیږي. که موږ ایران ته وګورو، نو په ایران کې د انټرنیټ استعمالوونکي خلک تقریبا 80 میلیونه دي، او دا د غونډې آبادي ده، د دوی چې کوم ټوټل آبادي ده دا د هغې 2.8% جوړیږي. بل طرف ته که موږ راشو او د دوی دواړو موسټ پاپولیټډ سټي یعنی ګنجان آباد ښارونه وګورو، نو د اسرائیل د ټول نه ګنجان آباد ښار چې کوم دی هغه تل ابیب شهر دی، کوم چې هغه د دوی مخکینی دارالخلافه هم وه، تقریبا 4.9 میلیونه خلک پای کې اوسېږي. او د ایران چې کوم د ټول نه ګنجان آباد ښار دی، نو هغه تهران دی، په دې کې تقریبا 9.5 میلیونه خلک اوسېږي. د دې نه پس موږ راځو ریچست پرسن یعنی مالدار انسان. نو په اسرائیل کې چې کوم مالدار سړی دی ایډن آفر، دا تقریبا 60 بلیونه ډالر د چې کوم مجموعي دولت دی. بل طرف ته که موږ ایران ته وګورو، هلته فیری مراد دا تقریبا د پاسه 6 بلیونه ډالره د سره موجود دي. نو دا د دوی مالدار خلک شو. د دې نه پس موږ راځو ورلډ هیپینس انډیکس ته، یعنی د خوشحالۍ چې کوم انډیکس دی په دنیا کې، پای کې اسرائیل په 5 نمبر باندې دی، او ایران په دې کې په 30 نمبر باندې دی. د دې نه پس پولوشن انډیکس یعنی د ګندګۍ په لحاظ سره، نو اسرائیل په 66 نمبر باندې دی، یعنی په 66 نمبر باندې، او ایران په دې کې په 24 نمبر باندې دی. بیا راځو موږ په کوالټي اف لایف انډیکس. کوالټي اف لایف یعنی د زندګۍ چې کوم کوالټي ده، چې ښه زندګي په کوم ځای کې تېرېږي، نو هغې کې اسرائیل په دنیا کې په 14 نمبر باندې دی، ایران په دې لیسټ کې په 80 نمبر باندې دی. ورپسې موږ راځو کاسټ اف لیوینګ، یعنی د زندګۍ د تېرولو چې کوم خرچه کېږي، نو هغې کې اسرائیل په ټوله دنیا کې په 19 نمبر باندې دی، یعنی دا یو ګران ملک دی، هلته خلک چې کوم اوسېږي زیاته خرچه راځي. او که موږ بل طرف ته ایران ته وګورو، نو هغه
په 108 نمبر پوزیشن باندې دی، یعنی هلته نسبتاً چې کوم دی ګراني نه ده، خلک پکې په لږو پیسو هم خپله زندګي تېرولی شي. بیا ورپسې موږ سره راځو ټاپ غټ مذهبونه. نو په اسرائیل کې غټ مذهب چې کوم دی هغه یهودیت دی، دې نه علاوه اسلام پکې هم په کافي ډېر تعداد کې دی. ایران کې غټ مذهب هغه اسلام دی او هغه زیاتره شیعه اسلام چې کوم دی هغه پکې زیات دی، دې نه علاوه سني اسلام پکې هم دی، خو تقریبا یو کم 100% خلک چې کوم دی دا مسلمانان دي. ورپسې لانګسټ ډرایور یعنې د ټولو اوږد چې کوم دریا دی نو هغه په اسرائیل کې جورډن ډرایور دی، دریا اردن، او تقریبا 250 کیلومتر دی. او کرون چې کوم دریا دی هغه په ایران کې تقریبا 950 کیلومتر اوږد یو سیند دی. دغه شان مونږ راځو نیکسټ دنګ بیلډینګ ته. نو دنګ بیلډینګ چې کوم په اسرائیل کې دی تقریبا 238 میټره اوچت دی او دا تقریبا په 61 فلورس یعنی 61 چتونه دي ټوټل. که مونږ بیا د ایران هغې ته وګورو نو هغې کې میلاد ټاور دی، دا هم تقریبا 415 میټره اوچت دی، خو دا صرف یو جسټ یو ټاور دی، دې کې داسې هم فلورس نه 12 مختلف فلورس پکې دي، خو دا هغه فلورس نه دي چې انسانان پکې اوسېږي څنګه چې پکې کمرې. ورپسې که موږ د دوی برآمداتو ته وګورو نو د اسرائیل برآمدات تقریبا 160 بلیونه دي او د ایران هغه صرف او صرف 70 بلیونه. ورپسې که موږ د دوی ټاپ برآمداتو ته وګورو نو اسرائیل زیاتره د غمی ممی دغه شان چې کوم دی میډیسن دوایانې دا چې کوم دی خلکو ته بهر ملکونو ته ورکوي او برآمد کوي. دغه شان ایران چې کوم دی زیاتر تیل او پټرولیم وغیره پولیمرز پلاستیک وغیره دا بهر ملکونو ته برآمد کوي. که موږ د دوی ټاپ امپورټس ته وګورو یعنې کوم ملک ته چې دنده سیزونه راځي نو اسرائیل همدغه سیزونه زیاتره چې کوم کروډ پټرولیم دي او ډایمنډز وغیره دا چې کوم دی خپل ملک ته درآمد کوي. او که د ایران موږ امپورټس ته وګورو نو زیاتره چاول او کارنز وغیره او براډکاسټینګ اکوپمنټ دا وغیره چې کوم دی دا څه کوي دا درآمد کوي. ورپسې موږ سره په دې کې دي فارن ریزروز. که موږ د فارن ریزروز خبرې وکړو دا د اسرائیل سره 208 بلیونه خو د ایران سره 40 بلیونه دي. باندې بهرني قرضه ایکسټرنل ډیپټ چې کوم دی په اسرائیل باندې 14 بلیونه دی او په ایران باندې څه د پاسه 8 بلیونه یعنی 8.67 بلیون ډالر دی. ورپسې د دوی چې کوم پرچیزینګ پاور دی یعنی د دوی سره چې کوم دنده کوم ټوټل پیسې دي یو قسمه د دوی د ملک چې کوم یو ویلت دی نو هغه تقریبا 0.55 ټریلیون ډالر دی د اسرائیل سره او بل طرف ته د ایران هغه 1.8 ټریلیون ډالر دی. نیکسټ موږ سره په دې دواړو ملکونو کې د ایرپورټونو خبره که موږ وکړو نو په اسرائیل کې 240 ایرپورټ دي او په ایران کې 319 ایرپورټ دي. ورپسې بیا موږ سره چې کوم د دوی بندرګاه دي یعنی پورټس سمندري چې کوم پورټس دي هغه په اسرائیل کې 15 دي او په ایران کې 4 دي. او نیکسټ موږ سره په دې کې بیا روډویز یعنی د روډونو چې کوم جهل خور دی په ملک کې نو هغه په اسرائیل کې صرف 20,000 کیلومتر دي، بل طرف ته د 200,000 کیلومتر نه هم سیوا روډونه په چې کوم دی دا په ایران کې موجود دي. موږ د ریل به خبرو کوو، د ریل ګاډي چې کوم پټلۍ نو 1400 یا 1500 کیلومتره چې کوم د ریل ګاډي پټلۍ ده دا ټوټل چې موږ د پټلۍ راجمع کړو نو هغه جوړېږي په اسرائیل کې. که موږ ایران ته وګورو نو په ایران کې دا جوړېږي تقریبا 8400 او 480 کیلومتره. ورپسې بیا موږ که آیل پروډکشن ته وګورو یعنې د دواړو ملکونو چې کوم تیل پیدا کوي د هغې تعداد ته نو هغه ایران ډېر زیات په دې کې مخکې دی، تاسو وینئ. دغه شان بیا که موږ کروډ آیل ریزروز ته وګورو چې مطلب دا پکې دي خو لا ایستل شوي نه دي، دا پروډ شوي دي چې او دونه آیل ریزرو د دوی سره دي نو هغې کې هم ایران د دې نه مخکې دی، تاسو دا فګر کتلی شئ. بیا موږ سره په دې کې موږ نیچرل ګیس ته وګورو یعنی چې کوم موږ سره میتین ګیس وغیره چې کوم دي دا هم په دې کې ایران ښه کافي مخکې دی، دا چونکې خلیجي ممالکو کې راځي نو دلته ګیس نیچرل ګیس چې کوم پروډکشن کېږي هغه ډېر زیات دی یعنی چې کوم پیداوار دی. او دغه شان چې کوم معلوم ذخایر دي فرون نیچرل ګیس ریزرو دي نو دا هم په ایران کې ډېر زیات دي یعنی دا 2 نمبر په دنیا کې رینکینګ دی د دوی په ګیس ذخایرو کې. دغه شان که موږ د کویلي پروډکشن ته وګورو نو دا کې هم ایران مخکې دی د اسرائیل نه او په دنیا کې د 43 نمبر باندې دی. ورپسې بیا موږ سره په دې کې چې کوم معلوم ذخایر دي د کویلي نو په دې کې هم ایران په 31 نمبر باندې دی او دا
داسې قسمه څه دغه ریزرو په اسرائیل کې اډو شته بالکل نه. نیکسټ موږ سره که وګورو ټاپ سپورټس ته، یعنې دواړو ملکونو کې فوټبال یو ډېر خوښوونکې لوبه ده او زیاتره خلک فوټبال پکې کوي هم. د دې نه علاوه که مونږ اولمپک میډلز ته وګورو نو تر اوسه پورې اسرائیل ټوټل 14 میډلز ګټلي دي او بل طرف ته ایران چې کوم دی هغه 80 میډلز ګټلي دي. دا د دې دواړو په منځ کې موږ یو کمپیریزن کوو. موږ له پوینټس ورکړل په دې بنیاد باندې بره تاسو کتلی شئ. نو اسرائیل تر اوسه پورې په دې کې ټوټل واخیستل 32 پوینټس او ایران واخیستل 33 پوینټس. بعضې ملګري په دې باندې چې کوم دی تاسو کمنټس وکړئ او ووایئ چې آیا ستاسو دا ویډیو خوښه شوه او که خوښه مو نه شوه. که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو د لایک بټن ووهئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. والسلام.